بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. اقتربت الساعة وانشق القمر د قیامت وخت نږدې راغی او سپوږمۍ دوه ټوټې شوه. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ خو د دې خلکو حال دا دی چې کو هر نخ اوویني خو مخ اړوي او وایي چې دا خو روان جادو دی. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ دوی دا هم دروغ وګڼو او د خپل نفس په خواهشاتو پسې لاړل. هر معاملې با اخر نه اخر یو انجام ته رسي. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. دی خلکو ته د پخوانو قومونو هغه حالات مخې ته راغلي دي په کومو کې چې د سرکشینه د ځان ساتلو د پاره د عبرت کافی سامان موجود دی او داسې حکمت چې په انتهایی اعلی درجه سره د نصیحت مقصد پورا کوي خو يرونه په دوی اثر نه کوي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم د دوی نه مخ واړوا په کوم ورځ چې आवाज کون کې یو سخت نافقه سستا رابلل کوي خلک با د یریدلو سترګو سره د خپل قبرونو داسې راوځي لکه خوارو وارو ملخان د आवाज کون کې طرف تبا منډي وهي او کوم کافرانو چې په دنیا کې د دین انکار کولو هغوی به په هغه وخت کې وایي چې دا خو ډېره سخت ورځ ده. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. د دوی نه مخکې د نوح علیہ السلام قوم اخرت او نبوت دروغ ګڼل دي. هغوی زمونږ بندا دروغ غنو او وی ویل چې دا لیونه دي او هغه ته ډېری بدی ردی ویل شوی. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. اخر دا چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو زبې وسشوم اوس ته د دوی نه بدلا واخلا. پس داغه موږ د تیز باران سره د اسمان دروازې پرانسته زمکه مو اوښلولا او هر ځای چینه چینه شو او دا ټولي اوبو د هغه کار د پوره کولو د پاره رایو زیشوي کم چې اندازه کړی شوی وو. وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. او نوح علیہ السلام مونږه د تختو او د میخونو په کشتۍ کې سور کړو چې زمونږ په نگرانۍ کې بچلې دلا دا و بدلا دا غسړي د پاره د چا چې بے قدری شوی وا. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هغه کشتۍ مونږه د نخي په تور پرې خودا نو آیا څوک نصیحت قبلون کشتا وګوره څنګه و زما عذاب او څنګه وې زما يرونی
مونږ دا قرآن د نصیحت د پاره یو اسانه ذریعہ جوړ کړی دا نو آیا شته څوک نصیحت قبل انکه كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر آدیانو دروغ غنو نو وګورا چې څنګه وو زما عذاب او څنګه وې يرونی زما مونږ په هغوی باندې یو سخت طوفاني هوا په داسې ورځ راولې غلا چې داغه منحوستیا مسلسل وا چې خلک به اوچتول او داسې به غرزول لکه چې هغوی د استلو شو کجورو تنوي نو وګورئ چې څنګه وو زما عذاب او څنګه وې زما خبردارياني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مونږ دا قرآن د نصیحت د پاره یو اسانه ذریعہ جوړ کړی دا نو آیا شته څوک نصیحت قبل انکه كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سمودیانو خبرداریانه دروغ وګڼلې او وی ویل آیا اوس مونږ د خپل قوم په یو سړی پسې روان شو کو داغه مشري مو قبول کړه نو د دې به دا مطلب وي چې مونږ بیلاری شوی یو او زمونږ عقل خراب شوی دی آیا په مونږ کې بس هم دا یو سړی وو چې په هغه باندې د خدای ذکر نازل کړي شو نه بلکې دا غټ دروغجن او غلط انسان دی سيعلمون غدا من الكذاب الاشر مونږ خپل پیغمبر ته وویل سباله به دوی ته معلوم شي چې څوک غټ دروغجن او غلط انسان دی إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر مونږه اوخه د دوی د پاره د فتنې په تور درلیګو اوس لږ په صبر سره انتظار کوا چې د دوی سو انجام کیږي دوی ته خبر ورکړه چې ابوبا د دوی او د اوخي په منځ کې تقسیمیږي او هر یو با د خپل واره په ورځ ابول راځي فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر اخر دا چې هغوی خپل ملګری ته आवाज وکړو او هغه د دې کار ذمہ واغستله او اوخه وجلا فكيف كان عذابي ونذر بیا وګورا چې څنګه وو زما عذاب او څنګه وې زما خبرداریانه إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مونږه په هغوی بس یو تندري आवाज راوستو او دا غوینا د شپول لګون کې د چقیدل شپول پشان بوس جوړ شول مونږه دا قرآن د نصیحت د پاره یو اسانه ذریعہ جوړ کړی دا اوس شته څوک نصیحت قبلونکې كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر د لوط علیہ السلام قوم خبرداریانی دروغ وګڼلې او مونږه په هغوی باندې کانی ورون کی هوا ور اولې غلا صرف د لوط علیہ السلام د کور خلق داغه نه محفوظ پاتې شول
مونږ هغوی په خپل فضل سره د شپې په آخري حصہ کې بهر وستل او بچ مکړل دا بدلا مونږ هر هغه سړی لور کوو چې هغه شکرګزار وي ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر لوط علیہ السلام د خپل قوم خلق زموږ د نیوکې نه خبردار کړل خو هغوی د يرونی ټولي خبري شکمنې وګڼلې او په خندای واړولې ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بیا هغوی کوشش وکړو چې هغه د خپل میلمنو د حفاظت نه منع کړي اخر دا چې مونږ د هغوی سترګې ړندې کړې چې اوسکه زما د عذاب او زما د يرونی مزه سحر وختي هغوی یو مستقل عذاب راګیر کړل اوسکه مزه اوس زما د عذاب او زما د يرونی مونږ دا قرآن د نصیحت د پاره یو اسانه ذریعہ جوړ کړی دا نو آیا شته څوک نصیحت قبل انکه ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر او آل فرعون ته هم خبرداریان راغلی وي خو هغوی زمونږ ټولي نخي دروغ وګڼلې اخر دا چې مونږ هغوی داسې راونیول لکه څنګه چې یو زبردست قدرت والا نیول کوي اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءة فی الزبر ام یقولون نحن جميع منتصر آیا ستاسو کافران دغه خلکو نه بهتر دي یا په آسماني کتابونو کې ستاسو د پاره سو معافلی کلی شوی ده یا دا خلک دا وایي چې مونږه یو مضبوطه ډله یو مونږ با خپل بچاو کړو سيهزم الجمع ويولون الدبر ډیر ضرب دا ډله شکست اخري او دوی ټول به پشاو تختی بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بلکې د دوی سره د فیصله د پاره د اصلي واده وخت خو قیامت دی او هغه لوی آفت او ډیر تریخ ساعت دی ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر دا مجرمان خلق په حقیقت کې په غلط فهمۍ کې پراته دي او د دوی عقل خراب شوه دی په کوم ورځ چې دوی په ور کې پړمخي راخودل کېږي په هغه ورځ به دوی ته ویل شي چې اوسکه د دوزخ د ور مزه إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر مونږه هر سیز د یو تقدیر یعنی د یوې خاصی اندازې سره پیدا کړی دی او زمونږه حکم بس یو حکم وی او د سترګې پر رب کې هغه کیږي ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ستاسو غندي پسونو خلق مونږه هلاک کړی دي آیا شته څوک نصیحت قبلونکې وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر سچ دوی کړی دي هغه ټول په کتابونو کې درج دي او هر وړه لوی خبره لیکل شوی پرته ده ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر پرهیزګاران با یقینا په باغونو او نهرونو کې وي پرختنی عزتمن ځای کې د لوی قدرتونو د بادشاہ خواته